بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي ټول منځونه لکه فرض، سنت، نفل، هر څه دا ټوله په یوه صورت باندې ادا کول. د مثال په طور په دې ټولو کې یو صورت ویل، په هر رکعت کې د مثال په طور هغه قل هو الله احد ویل، دا وایي څه حکم لري؟ جواب بالله توفیق. د دې محترم ورور په جواب کې به وایو چې تکرار د یوه صورت هغه په رکعتینو کې یا په ټولو رکعتونو کې دې ته کتاب مکروه ویلی دی. کم از کم باید د هر مسلمان خو یو څلور صورته په یاد وي چې څلور رکعت لمونځ دی کوي، هغه په مختلفو صورتو باندې په هر رکعت کې مختلف صورت وایي، تنا صورت وایي. که د چا بل صورت په یاد نه وي، یوازې کل ولا په یاد لمونځ خو په ادا کیږي چې په ټول مانځه کې یوه کل ولا وایي. خو کوشش دی وکړي چې نور صورتونه په یاد کړي، ځکه په یوازې کل ولا باندې ټول منځونه ادا کول د کراهت څخه خالی نه دي. فتاوی علنګیري صفحه 107 جلد اول، حلبی کبیر صفحه 355، فتاوی یوسفیه صفحه 419 جلد دریم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نور ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.